बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي شوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته د کوم چې منګه به یو ډاکټر سره په انګلیسي کې څنګه خبرې کوو یعنی کوم چرته یو هسپتال ته لاړ شو اول ته ډاکټر انګلیسي وي نو هغه سره به منګه په انګلیسي کې څنګه خبرې کوو پهلنۍ جمله موږ سره what's the problem څه مسله ده کوم نه چرته یو ډاکټر ته پوښتنه کی چې څه مسله ده نو په انګلیش کې براته وي what's the problem I am feeling dizzy په ما باندې چکر راځي کوم ورته وي چې په ما باندې چکر راځي نو په انګلیش کې به ورته وي I am feeling dizzy I am in a lot of pain زه په ډیر سخت تکلیف کې یم کوم چرته یو ډاکټر ته وي چې زه په ډیر سخت تکلیف کې یم نو په انګلیش کې به ورته وي I am in a lot of pain I am very congested زما پوزه بنديږي یعنی کو چرته زمنګ پوزه بنديږي او موږ ډاکټر ته و چې زما پوزه بنديږي نو په انګلیش کې به ورته وي I am very congested Is there anything to worry about آیا څه د افغان خبره شته کوم چرته یو کس ته وي یا یو مریض ته وي چې آیا دې کې څه د افغان خبره شته نو په انګلیش کې به ورته وي Is there anything to worry about How are you feeling now ته اوس څنګه یې کوم چرته د مریض نه تاسو کو یا ډاکټر د منګ نه تاسو کوي چې ته اوس څنګه یې نو په انګلیش کې براته وي How are you feeling now You have a runny nose ستا پوزه را بهيږي یعنی کوم ته چرته کس وي چې ستا پوزه را بهيږي راته ډاکټر وي نو په انګلیش کې براته وي You have a runny nose Health is a great blessing صحت ډیر غټ نعمت دی کوم چرته یو کس ته وي چې صحت چې کوم دی دا یو ډیر غټ نعمت دی نو په انګلیش کې به ورته وي Health is a great blessing Do I look sick آیا زه بیمار ښکارم کوم چرته یو کس ته وي چې آیا زه بیمار ښکارم نو په انګلیش کې به ورته وي Do I look sick My teeth are bleeding زما د غاښونو نه وینه روانه ده کوم چرته یو ډاکټر ته وي چې زما د غاښونو نه وینه روانه ده نو په انګلیش کې به ورته وي My teeth are bleeding دی teeth کې معنی اس ارشوي دی خدا teeth دی teeth نه دی He has a severe fever د ډیره سخت تبه ده کوم چرته ډاکټر ته یو بل کس کوي چې د ډیره سخت تبه ده نو په انګلیش کې به ورته وي He has a severe fever This medicines will do you good دا دوی به تا ته ډیره فایده درکړي کوم ته چرته ډاکټر وي چې دا دوی به تا ته ډیره فایده درکړي نو په انګلیش کې به راته وي This medicines will do you good He is blind of one eye هغه په یو سترګه ړوند دی کوم چرته یو کس یادو چې دا هغه په یو سترګه ړوند دی نو په انګلیش کې به وي He is blind of one eye I have often constipation زما اکثر قبضی کوم چرته ډاکټر ته وي چې زما اکثر قبضی نو په انګلیش کې به ورته وي I have often constipation My digestion is bad زما هاضمه خراب ده کوم چرته ډاکټر ته وي چې زما هاضمه خراب ده یعنی زه چې کوم خوراک وکم هغه نه هضمېږي نو په انګلیش کې به ورته وي My digestion is bad I am feeling feverish زما یا زه تبه شانته محسوسوم کله چې اکثر منګه لک شانته بیماری او منګه یو کس ته وي چې لکه زه تبه شانته محسوسوم نو په انګلیش کې به وي I am feeling feverish I had fever last night زما پرون شپه تبه وه کوم چرته ډاکټر ته وي چې زما پرون شپه تبه وه نو په انګلیش کې به ورته وي I had fever last night He has a headache د په سر درد دی کوم چرته ډاکټر ته وي چې یو مریض ورته کوي چې د په سر باندې درد دی نو په انګلیش کې به ورته وي He has a headache I am dead tired زه ډیر سخت ستړی یم کوم چرته ډاکټر ته وي چې زه ډیر سخت ستړی یم نو په انګلیش کې به ورته وي I am dead tired How is the patient today نن مریض څنګه دی کوم له چرته یو ډاکټر راشي او د منګ نه دی یو مریض په باره کې تاسو کې چې نن تاسو مریض څنګه دی نو په انګلیش کې به راته وي How is the patient today My health is down زما صحت خراب دی کوم چرته ډاکټر ته وي چې زما صحت خراب دی یعنی بیمار یم نو په انګلیش کې به ورته وي My health is down
I am good now. زه اوس ښه یم. که موږ چېرته یو ډاکټر ته وایي چې زه اوس ښه یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am good now. Take care of your health. د خپل صحت خیال ساته. که موږ ته چېرته یو ډاکټر وایي چې د خپل صحت خیال ساته نو په انګلیش کې به راته وایي Take care of your health. ملګرو دا و زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.